درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د جو بایډن اداره طالبانو ته د امریکایي عسکرو پر وژلو د روسانو له لوري د ډالۍ ورکولو دعوه چړي. دا ادعا د مخکني ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه چې روسیې چارواکو بې بنسټه بللې وه. بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي افغان حکومت د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو همکاریو ته په درنه سترګه ګوري. سرچینې وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو غبرګون ښودلی او ویلي دي دغه هیواد ته پکار ده چې طالبان سولې او دایمي اوربند ته وهڅوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جوزیف ووټل په یوه تازه مرکه کې ویلي د امریکا د نوي حکومت یو مهم مسؤلیت دا دی چې ټول جګړې پای ته ورسوي. د په وینا د بایډن ادارې ته په کار ده چې د خپلو تګلارو او پلانونو په اړه ډاډ ترلاسه کړي او د سولې پروسې ته ادامه ورکړي. او طالبان وایي دوی د هغې هوکړې ته ژمن دي او امریکا ته هم په کار ده چې دې هوکړې ته خپله ژمنتیا وښيي. د قطر دفتر ویاند د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې دوی هوکړې ته په بشپړ توګه ژمن دي او له امریکا هم دا تمه لري چې دغه هوکړې ته ژمن پاتې شي.